چې عمر بن خطاب رضی الله عنه یو پیر د شپې ووتو، هغه به د شپې ګشت کو ګرځېدو به خلکو دا حالات پې معلومول. نو د یوې ښځې اواز راتو د کور نه، هغې دا شعر وي: تطاول هذا الليل واسود جانبه وأرقني ألا خليل ألاعبه. شپه ډېره اوږده شوه، تیارې چې دی هر طرف ته خورې شوې، خو ملګری را سره نشته چې وخت ورسره تېر کړم. فوالله لولا الله أني أراقبه لحرك من هذا السرير جوانبه. په الله مې د قسمي که د الله نه یره نه وې، نو نن به د دې کټ دا شپې ټولې خوځېدلې وي. راغی عمر بن خطاب خپلې لور ته وی حفصې ته وی ښځې څومره صبر کولی شي؟ نو هغې ورته شپږ میاشتې یا څلور میاشتې. نو هغه بیا د قانون جوړ کړو، که څوک په غذا کې ځي، که جهاد کې، که هر څه کې، څلورو میاشتو نه زیات به بهر نه تېروي، لازم به راځي خپله ښځې، ځکه د ښځې هم حق دی. لکه زمونږ دپاره هم دا فایده پرته ده. او دا به نه وی چې یاره پښتنې ښځې دي، منو موږ پښتنې ښځې دي، درنې ښځې دي، خبره موږ ته نشي کولی او دا بې حیایي ګڼي. خو موږ له هم الله عقل لا کړی دی.